نن په امریکا کې د پلار ورځ ډیر په مینه او شوق سره لمانځل کیږي. په جنوبي کالیفورنیا کې یو شمېر افغانان هم یو ځای راټول شوي وو او د پلار ورځ یې په ډیر شان او شوکت سره د خپلو کورنیو او هیوادوالو ترڅنګ ولمانځله. زه غواړم چې ټولو پلارونو ته په ځانګړي توګه افغان پلارونو ته د پلار ورځ مبارکه ووایم. هیله لرم چې ښه ورځ ولري. د دې ورځ په ویاړ موږ په سان دیګو په ښار کې دا پروګرام نیولی دی ترڅو وکولی شو چې د پلار ورځ خپلو هیوادوالو سره یو ځای ولمانځو. زه دلته راغلی یم چې د پلار ورځ خپل پلارجان او خپلو هیوادوالو سره یو ځای ولمانځم. د پلار ورځ ټولو پلارونو ته چې د نړۍ په هر ګوټ کې دي مبارکي وایم. دا ورځ په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په 1910 کال کې د جون په 19 نیټې ولمانځل شوه. د پلار ورځ که څه هم د مور د ورځې پرتله دومره پراخ شهرت نه لري، خو تاریخ یې لږ تر لږ د 100 کالونو نه زیات دی. دا ورځ هغه وخت نه پیل شوه چې کله یو نجلۍ د سانورا سمارټ ډوت په نامه چې مور یې نه درلودله خو پلار یې د 15 خویندو ورونو سره سم لوی کړي وو، نو د خپل پلار د فداکارۍ نه ډېره اغېزمنه شوې وه او د پلار د ورځې د رامنځته کولو په موخه یې مبارزه پیل کړه. د هغې وړاندیز دا و چې د پلار ورځ د جون په 15 نیټه وي، ځکه چې دا نیټه د هغې د پلار د زیږېدنې نیټه وه. خو د وخت نشتون له امله دا ورځ د جون د میاشتې په 3 یکشنبې باندې ولمانځل شوه او بیا وروسته د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو کې د پلار د ورځې لمانځل پیل شول. د پلار د ورځې په ویاړ په دې پروګرام کې د سان دیګو د ښار یو څو پلارونو ته چې په افغاني ټولنه کې مثبت فعالیت درلوده په خاصو تقدیرنامو او جایزو باندې ونازول شول. د پلار ورځ یو سپیڅلې ورځ ده لکه د مور د ورځې په شان. زه هم غواړم ټولو پلارونو ته چې په افغانستان، د امریکا متحده ایالاتونو او یا د نړۍ په هر هیواد کې چې دي د پلار ورځې مبارکي ورته وایي. موږ ټول باید د خپلو پلارونو په قدر پوه شو. د پلار ورځ په نړۍ کې 111 هیوادونه لمانځي. دلته په امریکا کې دا ورځ د جون د میاشتې په 3 یکشنبې باندې لمانځل کیږي. دلته هم د افغانان چې راټول شوي په ډېرې خوښۍ فضا کې د پلار ورځ ولمانځله. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا.